کالي واچول. دلته ورته جبریل علیه السلام راغی. زه ستا د رب استازی یم، د کوم رب په نوم چې ته پناه غواړې. د خپرونې نننۍ موضوع مو د عیسی علیه السلام ژوند ته ځانګړې شوې ده. مریم علیه السلام جبریل علیه السلام ته رانږدې شوه. چې نږدې شوه نو هغه په دې ګریوان کې ورته پوکیا و چې دا خو ته پیغله ښځه وې او بیا نیکه وې، بیا د یو عالم لورې تربیت دې او تربیت ته دې ګوره او دا څه دي. د عیسی علیه السلام د پیدا کېدلو وخت راغی نو شپه وه، دې باندې درد راغی. حیرانه شوه چې اوس څه وکړم. په د مریم علیه السلام دې قدمونو پسې روان شو. شپه د تیاره د ژمی دی، ټول په انتظار و چې مریم علیه السلام نشته. هغوی ته حل وي چې قصه خو داسې ده چې د مریم علیه السلام سره خو په غېږ کې بچی دی او بچی اوس نو بس هغوی داسې چغې کړې چې په دې جومات کې یو غوغا شو. او مریم علیه السلام پوه شو چې دا د وخت بادشاه زما بچی قتل کوي. بس عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه، قم باذن الله. یو تور سړی ترې ووتو، تک تور د قبر نه. د قبر نه. عیسی علیه السلام ورته وی داسې قصه ده چې ته مړه وې او دې سړي سره ډېره وفا کړې ده او 2 میاشتې ستا قبر ته ناست او ما دعا کړې ده او زما په دعا باندې تا الله تعالی ژوندی کړی. او عیسی علیه السلام ورته تقریر وکړو زبردست چې زه به بیا پورته کېږم او زه دوی مړ کړی نه یم، زه اسمانونو ته تللی یم او تاسو داسې کار وکړئ چې زما دا میشن جاري وساتئ. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو د عیسی علیه السلام ژوند ته ځانګړې شوې ده. په دې باندې خبرې کوو چې د عیسی علیه السلام پیدایشت څه ډول و، همدارنګه عیسی علیه السلام اسمانونو ته څنګه پورته شو. عیسی علیه السلام چې کله راکوزیږي نو دا به په کوم شریعت عمل کوي او کوم شریعت به مخ ته وړي. همدارنګه عیسی علیه السلام به څه وخت راکوزیږي، آیا د ده د وخت تعیین کوم تاریخ معلوم دی او که نه. عیسی علیه السلام به د چا امتي وي او په دې وخت کې به یعنې د عیسی علیه السلام په وخت کې کله چې عیسی علیه السلام په ځمکه کې وي کوم واقعات به پیښیږي. او مهمه خبره دا ده چې په اسمانونو کې خو ډیر انبیا دي، ولې بل پیغمبر له اسمانه نه راښکته کیږي چې یوازې عیسی علیه السلام راځي. د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره خوشبختانه په خپرونه کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب راسره دی. کور دی ودان مې چې له ځان سره لرو او تاسې درانه لیدونکي تر پای راسره پاتې شئ چې ډیره مهمه موضوع ده او په دې کې به د ډیرو مهمو واقعاتو او له مهمو معلوماتو خبر شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ. الله خوشحاله وباسي. شیخ صاحب راځو، تېره خپرونه کې موږ غوښتل چې دا اوس چې کومې پوښتنې دي چې ټولې هغې کې خلاصې کړو، خو کله امکان لري. د عیسی علیه السلام پیدایښت ته راځو، څه ډول و؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیه. جناب سیرت صاحب یقینا دا یو مهمه موضوع ده او دې کې چې سړی څومره کتابونه ګوري نو ډېر عجیبه معلومات سړي ته مخې ته راځي. خو ما تاسو ته وي زموږ ستاسو خو اختصار مقصدي او خپل اورېدونکي او لیدونکي پویول مو مقصدي چې نفس مسله باندې پوه شي، نو ځکه مختصرې خبرې پکې کوم. د عیسی علیه السلام د پیدایش متعلق علما او مورخینو دا لیکلي دي چې مریم علیه السلام دا د زکریا علیه السلام سره په کفالت کې او د هغه په تربیت کې اوسېدله او د بیت المقدس اخرنۍ حصه کې ورته کوټه جوړه کړې وه. کله چې بالغه شوه او حیض به پرې راغی
دی به بیا د جومات نه ووتله، بله ځکه زنانو دپاره په دغه وخت کې جومات ته داخلېدل بند دي. بله سر خواته یې د خاله کور و، عیشا بنت فاقوس چې د زکریا علیه السلام بیبي مبارکه وه. بله بیا به د خالې کره لاړه. دغه د حیض وخت به د خالې کره تیر کو. بیا به چې کله حیض ختم شو او د غسل اراده به وکړه، بله نو بیا د خالې د کور نه مشرق طرف ته د کور نه لږ لرې هلته بیا یو کوټه وه، بله هغې ته پرده ځوړنده وه. مریم علیه السلام به لاړه او په هغې کې به یې غسل وکړ، بیا به جومات ته راغله. دې ترتیب د عیسی علیه السلام دا واقعه چې پیښیږي د دې نه 2 کرته دې باندې حیض مخکې راغلی دی. د 3 کرت حیض بله کله چې دا د حیض نه پاکه شوه، حسب ترتیب دا د ترور د کور نه روانه شوه او هغه کوټې ته چې کوم مشرق طرف ته ده، هلته غسل وکړ، بله کالي واچول. دلته ورته جبریل علیه السلام راغی. دغه کوټه چونکې د مریم علیه السلام د خاله د کور نه مشرق طرف ته وه، بله نو نسوارو د پاره قبله مشرق ته وایي چې ځکه چې عیسی علیه السلام مشرق طرف ته پیدا شوی دی او د یهودو قبله مغرب دی. ولی وایي موسی علیه السلام چې جبل طور ته ته بله او الله تعالی سره خبرې کړې وې، نو دا خي طرف ته و، د مغرب طرف ته و. دا جبل چې و دا غر دا مغرب طرف ته و، بله نو ځکه د یهودو قبله مغرب. مغرب ده کله چې مریم علیه السلام کالي واچول، دې وخت کې د مریم علیه السلام عمر مبارک 14 کاله دی. کالي واچول، غسل یې وکړو، کالي بدل کړه، یو ځوان راښکاره شو. داسې ځوانو ګیره نه وه، بله سپین هلک و، ویښته یې ګلګوتي و او تام الخلق و، بله بدن یې مکمل برابر و. مریم علیه السلام کوټې پردې پورته کړه، ورغی. مریم علیه السلام چې وکته چې دا خو هلک راغی، وی فرمایل قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه. وی زه ځان پناه کوم په هغه مهربانه ذات بله ان کنت تقیه. ان کنت تقیه 2 معنی علما کوي. یو معنی دا ده که ته پرهیزګار او تقوادار نو زه په الله باندې تا نه ځان پناه کوم. بله ولی دا ځکه جناب سیرت صاحب چې څوک الله نه ډارېږي به په الله ډارې، او څوک چې فاسق وي، متکبر وي، ظالم وي، هغه به په ملوک و بادشاهانو ډارې. نو ځکه یې ورته د الله تعالی خبره وکړه که ته الله نه ویریږي نو په الله دې ډارومه. بله او یا تقي دغه وخت کې یو پرهیزګاره سړی و، ورته وی که ته تقي مې یې، هغه پرهیزګاره سړی هم یې، زه په دې وخت کې ځان پناه کوم په الله سره له تا نه، یعنې دا وخت ستا د راتګ نه دی نه دی، مناسبه دا وه چې ته نه وې راغلی. الله تعالی د جبریل علیه السلام نه تعبیر داسې کوي بله فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. الله فرمایي موږ دې ته خپل روح ورلیږه. جبریل علیه السلام ته ولې روح وایي؟ بله د 3 وجو نه. یا خو د دې وجې نه ورته روح وایي چې دا جبریل علیه السلام انبیاو ته وحی راوړي، او وحی دا د مړو زړونو
د حیات او د ژوند سبب دی. بله یا د دې وجې نه ورته روح وایي جبریل علیه السلام ته چې د ده د پوکي نه الله تعالی روح عیسی علیه السلام جوړ کړی یا د ده په دې پوکي کې د عیسی علیه السلام روح یا د دې وجې نه الله ورته روح وي د مینې د وجې نه. چا سره مینه یي که نه ورته وایي ته زما روح یې. بله ما ته کله ملنګ صاحب مبارک هم وایي وایي ته زمونږ روح یې. نو دا هغه د محبت او د مینې لفظ دی. نو الله فرمایي فارسلنا الیها روحنا، موږ ورته خپل روح ورولېږی، موږ باندې ګران دی. بله نو چې دی جبریل علیه السلام ته داسې وي هغه پوه شو چې دا خو اوس دې وخت کې دا خفه شوه او دا په حالت د نفرت کې ده. بله نو هغه ورته په خندا شه او ډېر په محبت او په مینه ورته یو خبره وکړه. ورته وی خفه کېږه مه، انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیه. زه ستا د رب استازی یم، د کم رب په نوم چې ته پناه غواړې د همغه رب استازی یم. بله ربکې ورته ویې انما انا رسول ربکې. دې رب کې یو ډېر محبت پروت دی. بله جناب سیرت صاحب که مو تا ژوندي و بیا په دې رب باندې درته بیا یو ځل بحث کومه. انشاءالله دې کې ډېر شیونه پراته دي په لفظ د رب کې. دې کې د بنده او د مخلوق په منځ کې یو لوی محبت دریابي محبت پروت دی. بس چې مریم علیه السلام د جبریل علیه السلام خبره واورېده چې انما انا رسول ربک، زه دغه مهربان رب استازی یم تا لره لاهب لک غلاما زکیه، چې زه تا ته یو پاک ماشوم درکمه. نو وی زړی نرم شو، پوه شوه چې قصه بدله ده. دا لکه ما چېرته نه و لیدلی او دې خبرو کې چې څومره خوند دی او څومره محبت دی پکې. وی دغه وخت کې مریم علیه السلام دا رضا شوه دې ته بله چې صحیح ده زما په ګریوان کې پوکې وکړه. نو وی خپله ورته رانږدې شوه. مریم علیه السلام جبریل علیه السلام ته رانږدې شوه. چې نږدې شوه نو هغه په دې ګریوان کې ورته پوکې وکړه او دا پوکې د جبریل علیه السلام د مریم علیه السلام رحم ته ورسېده. اوس دلته یو سوال دی بله چې د دې ګریوان نه د دې مرۍ د سینې نه دلته خو سوری نشته لاندې رحم ته، نو څنګه یې روح ورسېده؟ نو جناب سیرت صاحب قانون دا د علما وایي چې په روح کې منفس ته ضرورت نه وي. آدم علیه السلام ته چې الله تعالی روح د آدم علیه السلام بدن ته اچو نو دی د سر د میز نه ور داخل کړ. سره دی چې په سر کې ډېر داسې ځایونه خوله ده په منفس داخل نه کړ بلکې د سر د دې میز نه ور داخل کړ. نو دغه ځای کې علما وایي چې د روح د پاره د منفس ضرورت نه وي. نو چې جبریل علیه السلام پوکې وکړه، پوکې ورته وکړه، نو دا د هغې رحم ته ورسېد. بله دا چونکې د ده دا پوکې سبب د روح د جبریل د عیسی علیه السلام و، نو ځکه ورته جبریل علیه السلام ته روح القدس هم وایي. او دغه معنا کې سامري مزل کړی دی. سامري چې کله د موسی علیه السلام سره و او جبریل علیه السلام یې ولیده چې دا خو هغه روح القدس دی، نو د هغه د اس د پښو خاوره یې راپورته کړه او ځان سره یې وساتله. کله چې بني اسرائیل هغې خوا واوړېدل او د هغوی نه هغه سره زر راغونډ کړه او د هغې نه د خوسي یو جوسه جوړه کړه، دغه خاوره یې پکې واچوله، دې خوسي کې الله حیات پیدا کړ. ځکه سامري وی چې دا روح القدس دی او د ده په دې اس کې هم کمال دی او ده کې هم کمال دی. هوښیار و ډېر. د هغه نوم دی موسی او د پلار نوم دی ظفر. موسی ابن ظفر د سامري دا نوم. نو کله چې دا روح دا پوکې د جبریل علیه السلام د مریم علیه السلام بدن ته ورسېد، نور ته جبریل علیه السلام لاړ. اوس دلته سوال دی
سوال دا دی چې د اول نه کم وخت کې چې مریم علیه السلام خفه وه نو دې وخت کې ورته ولې پوکی نه کو چې هغې ته د محبت خبرې وکړي هغه ورته رانږدې شو دی پوکی وکړه وی دا د دې دپاره چې که چېرته په وخت د خفګان د مریم علیه السلام کې او په وخت د غم او د ناراضګۍ د مریم علیه السلام کې جبریل علیه السلام پوکی کړی وی نو بیا به عیسی علیه السلام بد اخلاقه وی دا قانون دی چې ښځه او خاوند یو ځای کېږي دغه حالت کې چې دوی په کم حالت کې یو ځای کېږي هغسې بچی الله تعالی ورکوي یو ښځې بچی پیدا شوی سر یې د مارو بیا چې پوښتنه وکړه وایي موږ په وخت د خاوند او د ښځې یو ځای کېدلو کې مار ته کته نو زموږ شریعت وایي په کار دا ده چې ښځه او خاوند خوشحاله ژوند تېروي او خوش اخلاقۍ کې وخت تېروي نو بچي به هم الله تعالی ورته خوش اخلاقه ورکوي وی دې کې دا حکمت اوس دا ده چې جبریل علیه السلام ځان نه سړی جوړ که هلکې جوړ که خپل شکل کې ولې ورته نه راتله وایي په خپل شکل کې ورته ځکه رانغی که جبریل علیه السلام په خپل شکل کې ورته راغلی وی نو عیسی علیه السلام به د روحانیینو د جملې نه و او روحانیین کله د انسانانو تربیت کولی شي دریم سوال دا دی چې بچی پیدا کېږي خو د میړه او د ښځې نه د سړي او د ښځې نه او عیسی علیه السلام خو د جبریل علیه السلام د پوکین او د مریم علیه السلام نه پیدا شو وی دا ځکه چې خوراک چکاک زندگی به د انسان غوندې کوي خو کردار او کرامات او معجزات به د روحانیین وي دا ځکه به چې د مور نه پیدا شو ړوند هغه باندې به لاس راکش کړ نو به روغېده برګي مرض والا به روغېده مړي به ژوندي کول دا د جبریل علیه السلام د هغه نفخي اثر دی بهرحال چې مریم علیه السلام رحم ته دا کله د جبریل علیه السلام پوکی ورسېده او دی په عیسی علیه السلام باندې حامله شوه نو دې کې د علماو اختلاف دی چې موده د حمل څومره وه نو درې قوله د علماو دي پکې یو قول دا دی چې د مریم علیه السلام حمل او وضعه 1 ساعت وه دا ټول په 1 ساعت کې شوي دي ځکه تکوین وکنه دویم قول دا دی چې نه عام بچی چې 9 میاشتو کې پیدا کېږي نو عیسی علیه السلام هم په 9 میاشتو کې پیدا دی دریم نمبر قول دا دی چې نه 8 میاشتې بعد پیدا شو او علماو لیکلی دي چې په 8مه میاشت ماشوم پیدا شي دا ژوندی نه پاتې کېږي بغیر د عیسی علیه السلام نه په 8مه میاشت ولې نه پاتې کېږي وی دا ځکه چې کله 9مه میاشت شي ماشوم دنیا ته د راتګ حرکت شروع کی او جناب سیرت صاحب دومره قوي حرکتي چې په 6مه میاشت کې دا نه او که کله دنیا ته رانشي الله ته منظوره نه نو د 9مې میاشتې بعد د بیا رحم کې سملی او په آرام شي او کمزوری شي دنه هغه قوت د حرکت وځي نو چې په 8مه میاشت کې دنیا ته راشي دا خو کمزوری راغلی نو د دنیا زندگی هغه قوي ده نو دا بیا هغه نشي برداشت کولی ځکه په 8مه میاشت باندې دا بیا وفات کېږي نو په 8مه میاشت باندې دی پیدا شو نو مریم علیه السلام چې بچی په خېټه راغی دا خو بیا ورو خېټه غټېدله د دې سره د ماما یو زوی و د هغې نوم دی یوسف ابن یعقوب نجار دا هم ډېر نیک سړی و یوسف ابن یعقوب به چې مریم علیه السلام ته وکته چې دا خو د دې خېټه ده نو اراده به یې وکړه چې په دې تهمت ولګوي چې دا خو ته پیغله ښځه وې او بیا نیکه وې بیا د یو عالم لورې او تربیت ته دې ګوره
او دا څه دي، خو چې اراده به یې د تهمت وکړه نو د دې هغه بزرګي به ورته یاده شوه، بیا به غلی شو. خو چې اراده به یې وکړه چې نه نسبت د تهمت ورته مه کوه، نو خو چې بیا به یې هغه خېټې ته وکته، زړه یې تنګ شو جناب سیرت صاحب یو ځل. او مریم علیه السلام ته یې وویې چې مریم یو پوښتنه درنه کوم، زړه کې مې دا خبره بیا بیا تېرېږي، خولې نه یې روباسم خو نه شم رایستلی، نو که دې خوښه یې درته وبې کړم. ورته ویې وایه، وی داسې کار وکړه تا نه یو پوښتنه کوم، دا راته ووایه چې فصل بې تخمه زرغونېږي؟ هغې ورته ویې و فصل بې تخمه زرغونېږي. وی ښه. وی ونه شاخونه بې د بیخ نه زرغونېږي؟ ویلې بلکل. وی دا راته ووایه چې بچی بې پلاره پیدا کېږي؟ وی بلکل پیدا کېږي. نو وی څنګه یې د دریو خبرو مخالف جواب راکړه؟ مریم علیه السلام ورته ووی چې یوسف خبره واوره، کله چې الله تعالی د دنیا پیدا کړ نو فصل یې پیدا کړ که نه، او د دغې فصل چې اول فصل الله په دنیا کې پیدا کوي تخم یې و؟ وی نه. نو دا فصل بې تخمه نشي پیدا کولی. بیا دغه فصل چې بې تخمه پیدا کړ دې کې تخم پیدا کړ او تخم یې د هغه فصل نه پیدا کړ چې کوم فصل بې تخمه و. د الله کولی شي. ته نه ګورې آدم علیه السلام ته الله تعالی حوا ورکړه او ښځه نه وه. آدم علیه السلام الله تعالی بې پلار او بې موره پیدا کړ. نو دا خو ډېر عجیبه نه ده. یوسف ابن یعقوب نجار پوه شو چې دا قصه بدله ده. دا داسې یو کار دی چې الله تعالی مریم علیه السلام ته په دې باندې یو اعزاز ورکړی دی، په ځان یې غلی کړو. کله چې د مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام د پیدا کېدلو وخت راغی نو شپه وه، دې باندې درد راغی. حیرانه شوه چې اوس څه وکړم. نو د شپې د زکریا علیه السلام د کور نه ووته. چې ووتله روانه شوه په دې تیاره کې، سخته ده، ډېره سخته، چاته ویلی هم نشي. او دې دپاره د شپې ووته چې ما باندې نه زکریا علیه السلام خبر شي او نه بل څوک خبر شي. یوازې روانه ده. چې روانه ده نو په دې شپه کې یوه پوله ده او د دې پولې سر ته د کجوري یو وچه ونه ده او ژمی د سخته یخني ده. د ډېر غم د لاسه به دې کجوري ته کېناستېده، تکیه یې داسې ووهله او انتهایي خفه ده او وایي چې یا لیتني کاشکې زه کنتو نسیا منسیا، خدایه کاشکې زه د خلکو د ژبو نه ویره شوی وی او د خلکو د ذهن نه وتلی وی. دا څه کار شو؟ دې باندې سوال دی چې دا خو د خبره وه جبریل علیه السلام دې سره خبرې کړې وې. وایي دا کنتو نسیا منسیه ولې ووې د دوو وجو نه. یو دا ده چې نیکانو باندې جناب سیرت صاحب چې مصایب راشي نو دا بیا لفظ وایي. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل یو بوس راپورته کړ او بیا وفرمیل یا لیتنی کنتو هذه التبنه، کاش که زه دا بوس وی خو چې زه نه وی پیدا. بلال رضی الله تعالی عنه یو ورځ وی یا لیتنی کاش که ما لره امی لم تلدنی، مور نه وی پیدا کړی. ابو بکر صدیق سے فرمائی یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش که مور نه وی پیدا کړی. یا لیتنی کنتو حشیشا، کاش که واخه وی. اکلتنی البهمونیه، چې چارپایانو خام خوړلی وی. یا لیتنی کنتو صبیا، کاش که ماشوم وی.
نو دا الفاظ چې دي دا د صالحینو نه نقل دي. بله. نو مریم علیه السلام دا خو چونکې سخت وخت و. دویمه دا ده چې دی دې دپاره ووایي په دې پوه و چې دا خو د الله تعالی د طرف نه یو انعام دی، خو خلکو ته به څه وایم؟ قناعت ورکول خو سخت دي. زه به خلکو ته خیانت څنګه ورکړم؟ نو ځکه یې ووایي چې یا لیتنی کنتو نسیم منسیه، کاشکې زه د خلکو د ژبو نه ویروي او د ذهن نه ویروي. نو چې دی ووایي او په ژړا شوه، نو جبریل علیه السلام یا عیسی علیه السلام دی وخت کې پیدا شو، عیسی علیه السلام یا دا غاښ جبریل علیه السلام کړی، دواړه قوله دي پکې. د دې پونې له لاندې پټی و او د دې پټي نه ورته جبریل علیه السلام غاږ وکړو چې الله تحزني، مه خفه کېږه، قد جعل ربک تحتک سریه. ته دې پښو ته وګوره، دلته اوبه پیدا شوې په دې وچ پټي کې. وی جبریل علیه السلام دا پټی په دې وزر ووهه او دې کې نری ویله پیدا شوه، کې تازه اوبه ښایسته ښکلې. او بیا ورته وی وهزي الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. داسې کار وکړه چې دا کجوره نه ده، دا ووهه، داسې وخوروه، ځان طرف ته یې راکش که، دا به پاڼې ونیسي، هغه پاڼې ونیولې او کجورې ونیولې او فورا پخې شوې او راوغورځېدې. بس دا اوبه مو وچېکه او دا کجورې مو خوره او وقري عینا، سترګې دې یخې که په عیسی علیه السلام. بس عیسی علیه السلام پیدا شو. اوس سوال دا دی چې کجورې کې الله تعالی ورته دا معجزه او دا کرامت ولې وښود؟ چې د عیسی علیه السلام معجزه وه، د مریم علیه السلام کرامت وی د دریو وجو نه. یو خدا د جناب سیرت صاحب دا ورته الله تعالی وښوده چې دا کجوره زه چې بې موسمه په یو ساعت کې کجوره شنه کوم او تا ته د تویومه، خو داسې بچی هم درکوم. یو قسم اطمینان شو. یو اطمینان شو. دویمه خبره دا ده چې د خوځولو ته څه ضرورت؟ دا خو هغه مریم وه چې په بیت المقدس کې د وړي میوه دې ته د ژمي راتله او د ژمي میوه هلته تیاره راتله او دلته وی خوره وه. نو علما جواب کوي هلته چې د وړي میوه په ژمي کې او ژمي میوه په وړي کې هلته نابالغه وه، او قانون دا دی چې نابالغو ته الله تعالی بې مشقته خوراک ورکوي. دلته خو بالغه ده. نو د الله عادت دا دی چې کله ته بالغ شې نو لږه ټکه پوکه بکې، خواري بکې، الله تعالی رازق دی خو ته به منډه وې. دا ګوره نه ماشوم چې دنیا ته راشي په دې خوراکونو کې د ټولو نه ښکلی خوراک، ښایسته خوراک هغه شودې دي، هغه ګوره ماشوم ته ورکوي که نه ده داسې؟ وروسته بیا شودې چېرته او بیا د مور شودې چې د محبت او د مینې نه ډکي، خو چې بالغ شي بیا هغه عزت یې نه وي. نو وی جبریل علیه السلام ورته ځکه وی چې اوس خو بالغه یې، اوس تیاره مه غواړه، لږ د ونې ته سنډ ورکه. درېیمه دا ده چې د ونې انتخاب یې ولې وکړه د کجورې. جناب سیرت صاحب کجوره کې دا کار دی چې دا پیوند کول نه غواړي. هره ونه چې میوه کوي نو پیوند به کوي، هغې ته عربۍ کې تعبیر وایي، خو کجوره بې پیونده میوه کوي. نو دې ته یې وښوده چې ستا ته مې بچی درکړې بغیر پلاره، یعنې بغیر پیونده، نو دا کجوره چې ده نو دې ته هم زه بې پیونده میوې ورکوم که نه. او بله دا ده چې کجوره انتخاب ځکه وشو چې دا د آدم علیه السلام د پاتې شوي خټې نه دا پاتې ده، جوړه شوې ده. د آدم علیه السلام وجود مبارک چې برابر شو او د دې نه کومه خټه اضافه شوه، نو هغې نه الله تعالی کجوره پیدا کړه. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابو ته فرمایي هغه کومه ونه ده چې د انسان سره ډیره مشابه ده او ستاسو عمه کیږي. نو چا جواب ورنکړ، نو رسول الله مبارک فرمیل الا وهي النخله، ا د کجوري ونه ده. نو کجوري د انسان سره ډیر مشابهت دی، دی وجنه انسان ویښته لري، کجور هم ویښته لري. د انسان نه لاس پرې که پښه پرې که نه مړ کېږي،
خو که سر دې پرې که مړ کېږي، کجوري نه که شاخونه پرې کې څه نه وایي، خو که سر دې پرې که بس بیا وچېږي. نو ځکه یې ورته کجوري یاده کړه. بله دا ده چې دې وخت کې دا کجوري تازه کجوري ورته ولې راوغورځېدې. جناب سیرت صاحب چې د یو ښځې ماشوم پیدا شي، ماشوم، نو دغه وخت کې دې دپاره د خوراک ضرورت دی. او په خوراکونو کې د ټولو نه بهترین خوراک او د ټولو نه قیمتي خوراک او ډیر فایدهناک د دغې وخت ښځې ته هغه کجوره ده. د کجورې نه قیمتي شی ورته نشته. بیا خاص کر چې کجوره په شودو کې واچئ او وی خوټئ، نو دا د هر قسمه خوراکونو نه دا افضل دی. موږ او تاسو خو چې ښځې ماشومان پیدا شي چرګان ورته راوړو یا ورته سوچه غوړي راوړو، نه، د ټولو نه ښه شی دا شودې دي او د ټولو نه ښه شی ورته کجوره ده. بل کجوره کې دا کار دی چې دا د انسان د بدن ضعف ختموي. دې وجې نه موږ او تاسو ته شریعت حکم کړی دی چې ماشوم پیدا شي نو دې ته به تحنیک کوئ. یعنې دا ماشوم به چې دی دا به یو عالم ته بوځئ چې هغه ورته دا کجوره په خوله کې پسته کي او ورې کي، ولې کم ضعف چې په دې ماشوم کې دی هغه به ترېنه لرې شي. او دویمه دا ده چې تفاعل دی، یعنې اول خوږ خوراک د خېټې ته راغی، ټول عمر به الله تعالی پې خواږه خوري. درېیمه دا ده چې کجورو سره نظر تیزیږي او دا ماشوم چې د مور په رحم کې دی د ده سترګې پټي. الله تعالی قانون دا دی چې کم اندام کم شي دپاره پیدا کړی دی او سړی ته هغه کار نه اخلي نو کمزوری کېږي. نو سترګې خو د لیدلو دپاره دي، دا د ماشوم چې دی د مور په رحم کې چې وي نو دا سترګې پټي، نو دا کمزوري ضعف البصر پکې، او چې کجوره ورکي نو بیا د الله تعالی دا نظر تیزی. نو دې ته تحنیک وایي. او دا سنت طریقه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې صحابه کرامو ماشومان راوړل او تحنیک به ورته کو. زمونږ ستاسو زمانه کې دا څوک نه پیژني، نو دا سنت طریقه ده. نو ځکه د کجوري انتخاب ورته وشو. اوس بله مسله دا ده چې کجورو بیخته ولې کېناسته. بیخته ځکه کېناستېدله چې مریم علیه السلام سره بله قابله نه وه که نه. دغه وخت کې یو ښځې ته ضرورت وي، هغې ته مونږ قابله وایو، نو هغه ورسره امداد کوي په دې مشکل کې. چونکې دا ورسره ونه، نو ځکه د کجوري بیخته کېناستېده چې کجوره ونیسي او دا په ځای د قابلې کار وکړي. بهرحال شپه ډېره تېره شوه. زکریا علیه السلام د مریم علیه السلام کوټې ته چې لاړه نه وه. حیران شو چې څه شوه. بیبي نه یې پوښتنه وکړه چې مریم علیه السلام څه شوه. ویلې زه خو ته نه یم خبر، وتلې ده. ډېر ورپسې وګرځېد. نو دا یوسف نجار یې راوغوښت، ورته ویې بچیه داسې کار وکړه چې مریمه نشته او دا غټ مشکل دی، پیغله ښځه ده او ته تلاش وکړه. نو دا یوسف نجار چې دا قدم شناس و، ده به قدمونه پیژنده، به د مریم علیه السلام دی قدمونو پسې روان شو. شپه د تیاره د ژمی دی چې ګوري د ونې بیخ ته ناسته ده او ماشوم ورسره دی. ډېر خفه شو، تهایي ډېر خفه شو او سم یې وژړل چې دا څه وشو. موږ به دې خلکو ته څه وایو؟ دوی خواریان هغه تکلیفونه غټ مشکل و. یوسف نجار مخکې رامنډه کړه او دې ته ویې راځه. رامنډه کړه او زکریا علیه السلام ته یې ووي او نور علما احبار چې هغه کوم تاسو ته ما وایي شهید کړي ټول په انتظار و چې مریم علیه السلام نشته. هغوی ته حل وي چې قصه خو داسې ده چې د مریم علیه السلام سره خو په غېږ کې بچی دی او بچی اوس نو بس هغوی داسې چغې کړې چې په دې جومات کې یو غوغا شوه چې داسې حادثه پیښه شوه. مریم علیه السلام ډېره خفه وه چې اوس به څه کوو. خو مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام په کمال خبره وه. هغه دا ده چې عیسی علیه السلام د مریم علیه السلام په دې خېټه کې نو تورات به وي او مریم علیه السلام به اورېده. نو د دې په کمال خبره وه. بس فوراً هغه ورته ګویان شو، ورته وی مه خفه کېږه،
قال انی عبد الله. الله دی ورته ووی او ته داسې کار وکړه چې ته کله قوم ته ورسېدې نو یو خبره ورته وکړه که دوی درنه پوښتنه وکړه دوی چې دا بچی دې څنګه راوړو نو ته ورته ووایه انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. ما هغه مهربانه ذات ته نظر کړی زه نن انسان سره خبرې نه کوم. نو دا خبرې نه کول د دې روژه په مخکینی شریعتونو کې وه. بله زمونږ او ستاسو په شریعت کې دا بند ده. ګونګه روژه چې ورته ګونګه روژه چې ورته وایي یعنې ته چپ شه. او چپوالي کې غټ کمال دی. علما وایي لو کانت التکلم فضة لکانت السکوت ذهبا. که خبرې کول سپین زر وی نو چپوالی به سره زرو. بس هغه عیسی علیه السلام چې به دا چپ شو را روانه د غېږ کې عیسی علیه السلام نیولی نو د ټولو نه مخکې زکریا علیه السلام ورغی او ډېرې زیاتې وژړل او مریم علیه السلام ته وی یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیه. ای مریمې تا خو یو ناشنا کار باندې راتګ وکړ. لقد جئت شیئا فریا. یا اخت هارون ای د هارون خورې ما کان ابوک امرأ سوء ستا پلار خو بد سړی نه و خو عالم وما كانت امك بغیه او مور دې زناکاره نه وه. دا دې څه وکړو؟ اخت هارون ورته ولې وایي وی دا د هارون علیه السلام د نسل نه وه که نه. یعنې هغه نیکان یې ورته یادول. نیکان یې ورته یاد لکه الله تعالی بني اسرائیلو ته څه وایي یا بني اسرائیل بله یا بني یعقوب ورته ولې نه وایي وی دا یو زورنه ده. اسرائیل معنی عبدالله. بله نو الله تعالی ورته فرمایي ای دغه عابد بچیانو داسې څوک کوي خلک چاته وایي ته خو د قاري بچی ته خو د عالم بچی نو ده ته وی یا اخت هارون ای د هارون خورې یعنې ته خو د هغې په نسل کې او یا دغه وخت کې هارون چې و دا د دې ورورو د مریم علیه السلام د پلار د طرف نه او هغه ډېر بزرګ و. بله ورته وی ته خو دغه بزرګ هارون خورې څوک داسې کوي یا دغه وخت کې هارون په نوم باندې یو بل ولی او بزرګ او دا په دې بزرګۍ کې هغه سره مشابه وه ځکه ورته هارون وایي. داسې کار دې ولې وکړو؟ نو هغې ورته وی چې انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. زه بس خبرې نه کوم. نو وی څوک به را سره خبرې کوي؟ نو فاشارت الیه عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه. نو هغه وی چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا او موږ به څنګه خبرې کوو هغه چا سره چې په زانګو کې ماشوم دی. بس عیسی علیه السلام په یو نطق فصیح سره ګویان شو. قال انی عبدالله وی زه د الله بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. بس دې چې وی خلک ډېر حیران کړ چې وړوکی ماشوم و دومره فصاحت او بلاغت سره خبرې کول او خبرې عادي نه دي. عادي خبرې نه دي. یعنې هغه کارونه چې کتاب خو به وروستو راځي لیکن مخکې خبر ورک. بس زکریا علیه السلام ومنله چې مریم علیه السلام دا رښتیا وایي او دا د الله طرف نه یو کرامت دی چې مریم علیه السلام ته ورکړی دی. علما وایي چې 15 ماشومانو په حالت د ماشومتوب کې خبرې کړي دي. اب درته بیا انشاءالله بیا بل وخت کې ووایم اوس به رانه خبره اوږده شي. خو 4 ماشومان رسول الله مبارک فرمایي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې 4 ماشومان دا ډېر د کرامت والا دي. بله یو عیسی علیه السلام دی چې دته الله تعالی دا کمال ورکړی دی د خبرو په حالت د ماشومتوب کې. او دویم نمبر یحیی علیه السلام دی چې دته الله تعالی فضیلت ورکړی په حکمت باندې په حالت د ماشومتوب کې. او دریم نمبر سلیمان علیه السلام چې دته الله تعالی په ماشومتوب کې فهم ورکړی
او څلورم یوسف علیه السلام چې په ماشومتوب کې الله تعالی ورته وحی کړې وه. نو دا بعضې ماشومان جناب سیرت صاحب هغه د کمال نه ډکي. نو مریم علیه السلام بس دا عیسی علیه السلام ورسره و. بیا داسې کار وشو چې مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام چې دی یو دغه ته حواله که استاز ته، ورته وی زما دې ماشوم ته سبق وایه. استاز ته چې سبق وي، استاز ورته اول نه د ابجد حروف شروع کړ چې بچیه دا الف دی او دا با ده او دا جیم دی او دا دال دی. عیسی علیه السلام ورته وی چې استاد یو تپوس درنه کوم، دا راته ووایه چې د ابجد څه معنا ده. استاز ته یې وي. هغه ورته وي زه خو نه پوهېږم. وی د الف معنا د اعلی الله، د الله نعمتونه. وی د با معنا د بها الله، او وی د جیم معنا د جلال الله، او د دال معنا د دین الله. استاد ورته وی احسنت یا بنیه، ډېره زبردسته خبره دې وکړه. خو دا راته ووایه چې د ابجد پسې هوس دی. هوس څه معنا ده؟ هغه ورته وی ها معنا هو الله الذي لا اله الا هو. و معنا ده ویل للمکذبین، هلاکت دی د پاره د دروغجنو. او ذا څه معنا؟ وی دا هغه زبانیه د جهنم دی چې الله تعالی کافر ته تیار کړي دي. وی ابجد هوس خودی وی نو حتی څه معنا ده؟ استاز ورته وی. ورته وی دا ها معنا دا ده چې حطت الخطایا عن المذنبین، د ګناهونو ریجېدل دي د ګناهګارانو. او وی توا څه معنا؟ وی توا به وی توا کې اشاره د توبه ونې ته چې دا به په جنت کې. او د یا وی څه معنا؟ و یا معنا ید الله، د الله ید دی په مؤمنانو باندې. نو وی هوس دې مو وي، ابجد دې مو وي، هوس دې مو وي، حطوي کلمن ښه څه معنا؟ وی کاف معنا کلام الله، او لام معنا لقاء الله تعالی اهل الجنة، چې الله تعالی جنتیانو سره چې د ملاقات کې لقادت مراد. او میم معنا ملک الله، او نون معنا نور الله. خوی صحف څه معنا ده؟ وی سین معنا ثناء الله، او عین معنا علم الله. عین معنا علم الله، او د فا معنا فعل الله فی خلقه، او د صاد معنا صدق الله فی اقواله، د الله تعالی رښتینوالی په اقوالو کې. وی د قرشت څه معنا؟ وی د قاف معنا قدرت الله، او د شین معنا مشیت الله، او د تا معنا د تعالی الله عما یشرکون. دا خلق چې الله سره کوم شی شریکوي. وی مریم علیه السلام یې روغوښته. دی استاز ورته وی خذي ولدکی، وی دا ماشوم دی واخله. وی دی خو ما ته داسې شیونه ووی چې ما د سره اورېدلي نه وو. ویلې په کار دا دی چې دی زما استاد شي، ویلې دی دې ما ته چې دی نو شاګرد کړی دی. اوس دلته برته یو نکته وویل. نکته دا ده چې دا هوس ابجد هوس حطوي کلمن صافس قرشت او سخص دوزغ. دا حروف چې دي کنه دا کلمات دي. دا دې څه شی؟ نو دې کې د علماو درې قوله دي. یو قول دا دی چې دا مخکې 8 بادشاهان تیر شوي دي، او ډېر قوي بادشاهان. دا د هغوی نومونه دي. دویم نمبر قول دا دی چې دا د 8 فلسفیانو نومونه دي. دریم نمبر قول دا دی چې د یونانیانو دا د دې شمار د ضبطولو دپاره دا فرموله تیاره کړې ده. ابجد هوس کې الف معنا 1، با معنا 2، جیم معنا 3، دال معنا 4، ها معنا 5، واو 6، زی و، حی 8، توی 9، یې 10. کلمن کې کاف شل،
لام 10 میم 40 نون 50 صعفس کې سین 80 عین 80 فی 80 صاد 90 او قرشت کې قاف سل ری 200 شین 300 تا 400 سخس کې سی 1500 خیش 500 زال چې دی 200 دوزخ کې دواد 800 زوی 900 غینزر دا یونانیینو د دې علم ریاضی د پاره شیونه برابر کړي دا 3 قوله. څلورم قولم پکې دی هغه دا ده چې تسم یو قبیله ده او د هغه قبیلې نه شاګردان راغلو عدنان ابن داود ته او هغوی ته وی چې موږ خو عربي وایو خو عربی لیکلی نه شو ویلی شو لیکلی نه شو نو راځئ چې یو انتخاب وکړو دا لیکل شروع کړو نو داسې کار وشو چې په دې کې 6 کسانو 6 د طالبانو دوی اول د عربی خط شروع او دا ابجد یو نوم ابجدو د بل نوم حوزو د دریم نوم حطیو او د بل نوم کلمنو د بل صعفسو او د بل قرشتو دا 6 نفرو دا طالبانو عدنان ابن داود نه د عربی خط شروع ک بیا داسې چې دوی خط شروع ک نو بیا د دوی په دې نومونو باندې دا لیکل شروع شو ان دې کوم حروف دي کنه خو بیا څه حروف داسې وو چې د دې 6 په نومونو کې نو نو بیا دا 2 سره د نورو اضافه ک دا سخص او دوزخ. بهرحال عیسی علیه السلام یو زبردست عالم بیا داسې کار وشو جناب سیرت صاحب چې یو بادشاه تیر شوی هغې ته هیردوس وی کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو نو د فارس بادشاه خبر شو نجومیان ورته راغلو او بادشاه ته وی چې بادشاه صاحب خبر نه عیسی علیه السلام پیدا شو وی ولی وی په دې اسمان کې د عیسی علیه السلام د پیدا کېدلو ستوری و هغه وغورځېدو بس پیدا شو او هغه به په ټوله ځمکه حکومت کوي تمام مشري به هغه ته نو بس هغه ویرېدو چې بس بادشاه چې په ټوله ځمکه حکومت کوي او راځي نو خو بیا به په مام راځي نو هغه تحفې تیارې کړي او سره زرو د سرو زرو تحفې برابرې کړي او قسمه قسم قیمتي شیان او راغلو شام ته شام ته راغی او د شام بادشاه دا هیرودوس نومو دی هیرودوس ته راغله چې ستا په دې وطن کې یو هلک پیدا دی او په ټوله ځمکه به حکومت کوي او دا کمال لی او دا که د عیسی علیه السلام دا ټول صفات یې ورته ووې نو بس هغه موډار شه چې ښه دا خو به زما نه بادشاهي لاړه شي خو دوی ته یالو نه وي نو وی سم ورته راوړي دا تحفې م ورته راوړي دا سره زر دي او دا جواهر دي او دا لالونه دي هغې ورته وی چې ما ته خو معلومات نشته چې دا هلک پیدا دی او کم ځای کې دی خو داسې کار وکړئ چې تاسو ورپسې وګرځېږئ او چې کم ځای کې مو پیدا کړو دا تحفې به ورکړئ بیا ما په خبر کوئ ځکه زم ستاسو غوندې ډېر محب او مینهوال یم لکه چل یې کوو هغوی عیسی علیه السلام پسې ګرځېده پیدا یې کړو دا ټولې تحفې مریم علیه السلام ته ورکړي عیسی علیه السلام خو وړوکی بیا واپس راتاو شو چې اوس هیرودوس خبر کړي چې هیرودوس یې خبر کو په لاره کې ورته ملایکه راغله ورته وی چې تاسو هیرودوس مه خبروئ او دا هیرودوس چې دی د عیسی علیه السلام قدر نه کوي قتل کوي شهید کوي تاسو دته ال مه وایئ بس هغوی واپس شو د ملایکې خبرې ومنله خو مریم علیه السلام پوه شو چې دا د وخت بادشاه زما بچی قتل کوي بس ځان سره د یوسف ابن یعقوب نجار نو د ماما زوی چې بس هغې ځان سره روان که او لاړه مصر ته مصر ته لاړ د ده د ویرې نه او مصر کې جناب سیرت صاحب چې د ده عمر 12 کالو ته ورسېده که نه نو دقه وخت کې هیرودوس بیا مړ شو په خپل مرګ هغې نه خلاص شو نو دوی بیا راغله شام ته نو بیا عیسی علیه السلام چې دی دا په دې شام کې دا اوسېده کله چې عمر مبارک 30 کالو ته ورسېده نو بس د نبوت اعلان یې وکړو چې اعلان وکړو چې زه نبي یم خلکو ته څنګه نبي
نبي سره خو معجزه نو زه داسې کار وکړه چې ته موږ ته یو مارغه د خټې نه جوړ کا او ژوندی که چې والوسي. نو هغوی عیسی علیه السلام ورته کم مارغان خو ډېر دي ویلې موږ به لږ مشوره وکړو بلاګانې وې که نه وی صحیح ده لاړه مشوره یې وکړه ټول ورته ووی چې په دې دغه کې چې دی د مارغانو کې عجیبه مارغه چې دی خاپیرک شاپرک چې ورته دا بل څوک نشي جوړولی دې کې زبردست کمال دی 10 کمال دي پکې یو کمال پکې دا دی چې دې کې هډوکی نشته ټوله غوښه ده بس دا غوښه ده او وینه ده او دې نورو کې خو دویم کمال پکې دا دی چې بې وزر والوزي دریم کمال پکې دا دی چې بچی راوړي لکه عام غوا میخې غوندې هګۍ ناچوي څلورم کمال پکې دا دی چې هګۍ ناچوي لکه د عامو مارغانو غوندې پنځم کمال پکې دا دی چې غولانځه لري د هغې نه شودي لکه عام د غوا خوسی چې د مور غولانځه روي داسې غولانځه روي پنځم نمبر کمال دا دی چې نه د شپې په تیاره کې نظر لګیږي او نه د ورځې په رڼا کې نظر لګیږي اووم نمبر کمال دا دی چې په شپه ورځ کې 2 ساعته صرف لیدل کولی شي 1 ساعت بعد المغرب او 1 ساعت بعد طلوع الفجر کله چې سبا روخي یو ډېره رڼا نه وي بیا دماغ کار نه کوي سترګې کار نه کوي نو دغه لږ وخت کې چې نیمه تیاره او نیمه او ماښام کې چې دغه نیمه تیاره او نیمه رڼا وي اتم نمبر دا دی چې داسې خاندي لکه د انسان غوندې نهم نمبر کمال دا دی غاښونه هم لري لسم نمبر کمال دا دی چې حیض هم راځي لکه د ښځې غوندې وی الکه داسې کار به وکړو چې دا دومره کمالي مارغه دی ویل د دې پوښتنه به ترې وکړو که نه بس ورته یې داسې قصه ده چې ته یقینا نبي که نه نو وی داسې کار وکړه چې بس دا خاپیرک جوړ کړه هغه وی صحیح ده به داسې کار یې وکړو چې بس د خټې نه یې خاپیرک جوړ کړه چې جوړ یې کړه بس پوکې پکې وکړو بس والوت خو یو کار پکې و چې څومره به خلکو ته ښکارېده دا خاپیرک نو الوته به خو چې د خلکو د نظر نه به پټ شو بیا به راوغورځېده ځکه چې د خالق تخلیق او د مخلوق په منځ کې خو فرق وي اگر که دا باذن الله خو لیکن واسطه خو پکې مخلوق وکړه ورته وی ښه داسې کیسه ده چې بیا هم زموږ پوره یقین نه راځي وی څه وکړم ویل یو بل کار وکړه وی څه کار وی داسې کار وکړه چې موږ ځای کې یو مرزادي وړون دی څه شی دی مرزادي وړون او ویل که دا دی بس روح کنو بس ته نبي هغه وی زه راولئ څه سخت شرطونه ورته کېښودل او مرزادي وړون چې دی دا جناب سیرت صاحب د طب په قانون کې نه روغېږي بچې لاس یې پرې راکش که روغ شو ورته وی نه داسې کار وکړه چې برګي مرض والا هم نه روغېږي ویلې راولئ چې په هغې لاس ورته کش که که نه نو بس هغه هم روغ شو حکیمان وی جالینوس وی چا باندې برګی مرض ولګیږي جناب سیرت صاحب بعضې برګی مرض روغېږي وی چې چا باندې برګی مرض ولګېدو چې دا به روغ شي که نه وی د ستن راوالي ستن دې د برګي په مرض باندې داخله کړي که وینه ترې راووته روغېږي او که وینه پکې راونوته دا بیا نه روغېږي یعنی دا ځای مړ دی بس دا بس ختم او دا بس دا بیا کار نه کوي نو بس دا برګي مرض والا چې دی چې په هغې لاس کش که که نه نو بس روغ شو ورته وی نه یو بل کار وکړه الله به د نبي منو چې مړی ژوندی کړي نو 4 مړي جناب سیرت صاحب زموږ د عام کتابونه 4 مړي یادوي چې دی ژوندي کړه اول نمبر عازر د دوستو د عیسی علیه السلام او د دې عازر تر کوره په منځ کې 3 ورځې مزل و لوړې لري نو عازر مړ شو نو بس خور یا خپله راله یا څوک ورته راولېږه چې ستا هغه عازر دوست مړ شوی دی راشه بس دی ورغی نو 3 ورځو کې ورورسېدو چې ورورسېدو نو بس هغې ته وي قم باذن الله هغه ژوندی شو
او دومره ژوند الله ورکړ چې بچي هم پیدا شو. الله اکبر. یو عاذر د دوستو هغه ژوندی کړی. دویم نمبر په لاره روانو د یو بوډۍ زوی وفات شو او په کټ باندې پروت وی داسې چل دی جنازه روانه ده هغه بوډۍ چغې ویلې داسې چغې ویلې چې بچی و ورته یې ولې ژاړې وی زوی مې مړ دی وی کې دی کټ کېښورته قم باذن الله بس نیغ راپورته شو او بس خلک ته وتښتېد او کفن مفن چې دی نو ځان راتاو که او هغه ته الله تعالی دومره عمر ورکه چې بچی هم پیدا شو. دریم نمبر ابنة العاشر چا چې دا زکاتونه عشرونه راغونډول د ده لور مړه شوه او هغه ورپسې ډېر زیات خفه و دا هم په کټ پرته و عیسی علیه السلام پرې راغی ورته وی چې قم باذن الله هغه هم الله تعالی ژوندی کړ. څلورم نمبر سام ابن نوح خلکو ورته وی چې دا درې چې د ژوندي کړه که نه نو دا تازه مړه و دا اوسني و ته والله که زوړ مړی ژوندی کې که ته نبي که نه نو دا د نوح علیه السلام د زوی قبر دی د نوح علیه السلام د زوی قبر دی او 4,000 کاله کېږي چې مړ دی ځکه نه دا ژوندی که هر څه خاورې دي بس عیسی علیه السلام ورته ودرېد وی قم باذن الله بس هغه راپورته شو وی څوک یې وی زه سام ابن نوح او ږیره تکه سپینه ورته وی ږیره ستاسو خو ږیرې نه سپینېدلې د ابراهیم علیه السلام نه مخکې به د چا ږیره نه سپینېدله اول چې ږیره سپینه شوې وه نو د ابراهیم علیه السلام ورته وی ږیره مې توره وه خو چې تا راته وی قم باذن الله نو دومره هیبت را باندې تواري شه که نه چې د ډېر غم نه مې ږیره سپینه شوه ورته وی دا راته ووایه چې د ځنکدن سختي څنګه ده ورته وی عیسی علیه السلام په خدای قسم 4,000 کاله وشو چې مړ یم خو 4,000 کاله بعد هم زما په دې مرۍ کې د ځنکدن تریخوالی اوس هم شته. خو یو خبر درته کومه دنیا کې پاتې کېږي که ځي قبر ته ورته وی قبر ته ځه ما ته خو الله تعالی هغه جنتونه او مقاماتو خو زه په دې څه کومه نو بیا لاړه وفات شو. او جناب سیرت صاحب زه درته یوه عجیبه قصه وکړم ما سره کتاب د مواضع عصفوریه ورته وایي په هغې کې لیکلي دي چې د یو سړي ښځه مړه شوه او ډېره د عبرت قصه ده چې د سړي ښځه مړه شوه دته ښځه ډېره ګرانه وه بس دی قبر سره ورته کېناستېد 2 میاشتې وفادارو او شپه ورځ به یې ژړل او 2 میاشتې جناب سیرت صاحب خوب ونه کړ چې خوب یې ونه کړ عیسی علیه السلام یو ورځ تېرېدو سترګې پړسېدلي دي ډېر خفه دی په بد حال دا ګرمي او دا یخني او بارانونه خدای ته دې قبر نه ناخوا کېږي. عیسی علیه السلام ورته وی چې وسړیه دلته څه څه کوې دومره په بد حال یې ویلې ښځه مې مړه ده نو وی ښځې خو د هر چا مړې کېږي وی زړه مې ترې نه صبرېږي وی درته ژوندی کړم یاره ویلې که دا کار دې وکړو که نه نو بس ومې مې ګټې وی صحیح ده بس عیسی علیه السلام قبر ته اشاره وکړه قم باذن الله یو تور سړی ترې ووتو تک تور د قبر داسې تک تور خو چې عیسی علیه السلام یې ولیده بس مخ سره یې کلمه ووي لا اله الا الله عیسی روح الله هغه ورته وی صاحب دغه نه دی دا دی هغه ته وی ته څوک یې وی زه کافر مړومه او الله تعالی زه چې مړ شومه الله تعالی ما ته د جنت بنګلې وښودې چې دغه ستا ځای وخو تا ایمان نه دی راوړی او بیا د جهنم نه ته دروازه خلاصه کړې ده تر اوسه پورې وسوځېده دا چې تور درته ښکارم دا ده ویلې اوس دنیا کې پاتې کېږي که زه ویلې اوس ځمه اوس خو مسلمان شوم دلته څه کومه ویلې ما جنت لیدلی هغه خوشبویي مې لیدلې ده ویلې ښځه ورځه د قبر ته ودرېدلې ښځې وی قم باذن الله بس ښځه راپورته شو بس هغه سړي ورته عیسی علیه السلام الله تعالی دې درجات عالي کړه بس زما د غمونه ختم کړه عیسی علیه السلام خو ترې لاړو جناب سیرت صاحب د ښځې ته ووایي چې ښځې 2 میاشتې مې خوب نه دی کړی نو داسې کار به وکړمه چې کور مو هم لرې دی اوس خو راباندې خوشحالي راغله
نو خوب ضرور را باندې راځي نو په لاره کې به چېرته وغورځېږم نو داسې کار به وکړم چې دلته ته لږ کښېنه نو زه به ستا په دې ورون په دې غېږ کې سر کېږدم لږ خوب به وکړم یو ګنټه نیمه نو بیا به ځو هغه ورته صحیح ده ځه بس په دې غېږ کې ورته سر کېښو او خو سم بي خوب و بس صحیح پې ورغی په لاره کې د بادشاه زوی تېرېږي شهزاده تېرېږي بادشاه زامن خوښ ښایسته مي او سپینه مي او دا سپین ځکه یې ښایسته نه وي جناب سیرت صاحب دا مالدارو خلک چې دي دا نه ښایسته دا سوري ته ناست دي دا لمر چې دی دا د انسان د دې مخ رنګ بدلی او سورې سپینۍ ګوره نو موږ او تاسو پې غلطېږو موږ دا ښایسته سړی دی هغسې لږ غوړ راغوړي دا زموږ او ستاسو ملګري وایي فلانی سړی چې دی ډېر نوراني سړی و او ویلې دا نورې د دې مخ نه راتوېده نو جناب سیرت صاحب یو خبره زده کړه چې نوراني سړی پیژندل دا در چا کار نه دی دا پیژندونکی به هم ولي وي نه خو زموږ خلک خو چاته نوراني وایي چې مخ پوستکی ښایسته سیری ښایسته دا مخې پړه کېږي دا پوستکی یې پړه نو خو دغه ویم که نه او دې سره لږ تقواداري که نه نو وی دا نوراني سړی نو یعنی انوار پې راورېده انوار چې دي ما خو نه دي لیدلي ځکه چې زه خو یو ګنهګار سړی یم خو د اولیاو بزرګانو نه چې اورم نو دا انوار چې دي دا هغه نری واوره نه وي داسې چې اسمان نه راروانې بیا یو طرف ته بل طرف ته خوري د دې په دې شکل کې راتویږي اولیا بزرګان واصلین چې کوم اعلی خلک دی نو هغه بیا لیدی شي نو موږ او تاسو چې د چا پوستکی سپین وینو موږ دا نوراني دی دا نوراني نه دی دا سوري ته ناست دی همدغه سړی چې دی دا غره ته بوځه او یو څو لرګي دا تیږې پرې را خلاصې که بیا به نه وي نوراني دغې ته نوراني نه وایي نوراني دا یو جدا شی دی دا پیژندونکی هم یو ولي او بزرګ دی د دې وجه نه زموږ او ستاسو اکثر ملګري چې دي د خلکو د دوکه کېدلو دپاره په مخ باندې شوینه مږي وی د خلکو کې مشهوره دا ده چې د چا پوستکی ښایسته دا نوراني نو راشه تیم ومږه چې زه نوراني ښکاره شم نو دا هغه مصنوعي نورانیت دی کنې د بلال صاحب غوندې نوراني به څوک را پیدا کړي نو دا د رنګ خبره نه ده نو شهزاده چې دا ښایسته نه وي خو دا سوري ته ناست دي نو د مخ پوستکی سپیني نو دا په دې لاره تېرېدو نو چې دې ښځې ولیده چې دا څومره ښایسته سړی دی او میړه خو یې 2 میاشتې شوګیر او دا میړه چې دی 2 میاشتو شوګیر او بیا چې دی غریب سړی او بیا لمر ته نو مخې مکمل بدلو وی چې ای ربه سړی خو دا دی او دا څه په بلا زوړېدلی نو هغه ورته اشاره وکړه که دا پرېږدې نو راځه ویلې بلکل یې پرېږدم بدقه د سړي دا اثر نه دی دا په دې تیږه کېښو تیږه باندې او نور ته دا ښځه د شهزاده سره لاړ سړی چې هر څومره خوب یې کړی دی چې راویښ شي چې ښځه نشته بیا په ژړا شو چې یا خدای ښځه څه شو پوه شو چې دا چا رانه بوتل نو یو زړه ښځه یې پیدا کړه او هغې ته یې روپۍ ورکړه چې په دې کلو کې ګرځه چې چا تازه واده کړی نو چې ګرځېده نو چا ورته وی چې د بادشاه زوی ښځه راوستې ده او د حسن نه ډکه بس هغه ورته راغله چې بادشاه زوی یې کړې ده بس عیسی علیه السلام ته دی لاړه چې صاحب هغه ښځه چې تا راته ژوندی کړه نو هغه اوس دې بادشاه کړې ده نو عیسی علیه السلام او دا هلک لاړه د بادشاه زوی ته او بادشاه زوی ته ووایي چې ستا دویمه ښځه کړې ویلې بلکل وی دا د دې سړي ښځه ده هغه ورته وی چې عیسی علیه السلام د تا سره لانجې نه کومه ستا بزرګي او هر څه ماته معلوم دي زما 2 ښځې دي زه به ورته ښځې روباسم که هر یوې ښځې ووي چې دا زما میرټه دی بس بودي شي او که ښځو انکار وکړو چې موږ یې د سره پېژنو نه نو بیا خو د دعوه غلطه ده وی صحیح ده ښځې یې راویستې یو خاص هم د بادشاه ښځه وه دې بلې هغه سړي وی چې دغه ده نو وی هغه یې مخ پټ کړ سړي ته وی چې دا د څوک راوستی ویله دا هغه سړی دی چې په تا دعوه کوي د دې چې دا زما ښځه ده ویله دا د سره زه پېژنم نه چې دا څوک دی دا اول کرت دی چې ما ولیدو عیسی علیه السلام ورته وی داسې قصه ده چې ته مړه وې او دې سړي سره ډېره وفا کړې ده او 2 میاشتې ستا قبر ته ناست و
او ما دعا کړې ده، زما په دعا باندې تا الله تعالی ژوندی کړی، نو داسې کار وکړه چې دا ستا خاوند دی. هغې ورته وي تم دروغ وایي او دام دروغ وایي. ښه وی زم دروغ وایم او دام دروغ وایي. وی وی که زه دروغجن یم تا ته دې الله هېڅ نه وایي، او که زه رښتیا وایم نو الله دې زوړ حالت ته بیا بوزه. بس غرب رو غورځېد او مړه شو. هغه سړي ته وی چې د ښځو وفا دې ولیده. هغه وی عیسی علیه السلام به زه پوه شو، به جومات ته راغی او ذکر ته یې کار ووی، سم یو لوی بزرګ ته جوړ شو. نو یو دا کس دی چې دا عیسی علیه السلام دا ژوندی کړی دی. نو عیسی علیه السلام دا 5 مړي ژوندي کړي دي. بیا هغوی ورته وی چې مړی خو دې ژوندی که، خو نور څه وښایه. وی ګوره و انبئکم بما تاکلون، پرون مو چې کوم خوراک کړی دی هغه درته زه نن وایم چې پرون مو دا خوراک کړی، او سبا ته چې کوم خوراک کوئ هم درته وایم، مخکې درته وایم دا علم ما ته الله تعالی را کړی. وما تدخرون فی بیوتکم، دا خو پرېږده چې کورونو کې هم کوم خوراک کوم هغه هم درته یو شی شمارم. نو بیا به داسې کار کو چې عیسی علیه السلام به غرمه کې ګرځېده، دا غرمه کې خو دا ماشومان خلک را شړي، نو بیا به عیسی علیه السلام د دوی د ماشومانو ته وی چې ځئ کور ته، پلار او مور مو دا وخوړه دا مو خوړه، نو هغه به راغی او مور او پلار ته په ژړا شو چې موږ ته عیسی علیه السلام وی تاسو خو دا خوړلي او موږ له مو نه دي راکړي. بس خلک یې سم تنګ کړ. نو به داسې کار وشو چې خلکو دا ټول ماشومان راوسته او دی په یو کوټه کې بند کړ. چې کوټه کې بند کړه نو عیسی علیه السلام ماشومانو پسې ګرځېده نو چې ورله هغوی په دې ماشومان خو کوټه کې بند کړي. وایي ماشومان څه شوي موږ ته څه خبرې؟ وایي دې کوټه کې څوک دي چې دا چغې وایي؟ وایي دا خنزیران دي. زه نو چې وایي خنزیران دي دروازه ته خلاصه کړئ، چې دروازه یې خلاصه کړه ټول خنزیران. نو عیسی علیه السلام 3 کاله په دوی کې حکومت وکړو او دا دعوت د الله تعالی ورته کو. خو دا داسې بدبخته خلک وو جناب سیرت صاحب چې دوی د عیسی علیه السلام خبره نه منله، بلکې د یهودو بادشاه فیصله وکړه چې دا خو د زموږ ماشومان هم ټول خراب کړه، خنزیران ته جوړ شو که نه، او دلایل هم ورسره دي، نه مو پرېږدي، او دی چې دی د الله تعالی عبادت ته بس فیصله دا ده چې دا به بس نور ختم کو، قتل به کو. نو بس چې عیسی علیه السلام پسې دوی را روان شو که نه، نو عیسی علیه السلام ترېنه په یو کوټه کې پټ شو. داسې کوټه وه چې پورته پکې سوری و. مخکې دې کوټو کې به سوری و څه شی؟ روزان. آفرین، عربی کې ورته روزان. دا روزان به چې دی دې کې و. بس عیسی علیه السلام اننه ورغی او دوی ته نګیر چاپېره راتاو شو. یو کس ته وی ورشه راوي بس بادشاه فوج ته نه راتاو دی. به دې کې جبریل علیه السلام راغی او عیسی علیه السلام ته وزرې ولګولې، وزرې، او عیسی علیه السلام نه د خوراک او د چیکاک هغه شهوت د جبریل علیه السلام په دعا او په دم باندې لري شو. لکه انسان خوراک او چیکاک ته ضرورت لري، په اسمان کې خدا شیونه نشته اسباب، دا شیونه ترې نه لرې کړو او وزرې ورته ولګولې، یعنی روحانی شو او بس والوت. جبریل علیه السلام ورپسې و، مخکې و او دی ورپسې و. نو 4م اسمان ته لاړ، 4م اسمان ته. نو بیا دوی ورپسې کس ورولېږه چې راویې باسه. چې دوی سړی ورپسې ورولېږه نو جناب سیرت صاحب هغه الله تعالی داسې کار وکړه چې د عیسی علیه السلام د مخ صورت نه د شکل دا د دې سړي شکل ته ورکړه او لاندې بدن یې چې و هغه خپلو. هغه چې راووته به دوی راونیو، هغه ډېرې چغې والې، زه نه یم. ورته وی نه کېږي، خلاصېدی نه شي. خو لږ شکمن و چې شکل خو یې د عیسی علیه السلام دی، لاندې بدن یې زموږ د ملګري دی. نو که دا عیسی نو ملګری څه شو، او که دا ملګری نو عیسی څه شو؟ بهرحال بس په دار یې که چې په دار یې که و دوی ډېر زیات خوشحاله شو. نو مریم علیه السلام او هغه سره یوه بیبي وه چې الله او د مور نه ړنده پیدا وه،
او هغه الله تعالی د عیسی علیه السلام په دعا باندې روغه کړې وه او یا برګي مرض والا والې وه خو د عیسی مریضه وه عیسی علیه السلام ورته دعا کړې وله نو هغه ورته راغله او دې صلیب ته ودرېدل مصلوب ته او ډېرې وژړل دا او داسې وخت دی چې خلک ته ټول تلي دي او دا یوازې ځوړند دی هغه وژړل چې دا عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام بس الله تعالی عیسی علیه السلام ورته بیا راکوز کړ عیسی علیه السلام ورته راکوز کړ چې ولې ژاړئ زه خو عیسی علیه السلام زه یم زه الله تعالی پورته کړی یم اسمانونو ته دا دوی خپل ملګری چې دی دغه کړی بس مریم علیه السلام ژړا بنده شوه او وی چې بیا به ملاقات کوو د قیامت په ورځ او اوس زه بیا ځم نو بس عیسی علیه السلام لاړ بیا داسې کار وشو چې په یو غر باندې عیسی علیه السلام بیا راکوز شو او دې غر به داسې شغلې کولې دې ته د عیسی علیه السلام حوارین ټول راجمع شو او عیسی علیه السلام ورته تقریر وکړو زبردست چې زه به بیا پورته کېږم او زه دوی مړ کړی نه یم زه اسمانونو ته تللی یم او تاسو داسې کار وکړئ چې زما دا میشن جاري وساتئ او دا هر یو 12 حوارینو د 12 کلو ته ښارونو ته ولېږل او د هر یو ژبه دم کړه نو د هغه ښار چې کومه ژبه وه که نه کوم لغت هغه په خپله دوی ته یاد شو نو بیا عیسی علیه السلام وخته دا د عیسی علیه السلام د پورته کېدلو مسله بیا داسې کار وشو چې بیا به عیسی علیه السلام راکوزېږي خبره دا ده زمونږ او ستاسو اکثر ملګري د عیسی علیه السلام راکوزېدل نه مني دا نشته او مختلف روایت بلکې علما وایي دا حد د تواتر ته تللی دي د قرآن کریم د آیاتونو نه معلومیږي د عیسی علیه السلام په باره کې الله تعالی فرمایي وانه لعلم للساعة دا عیسی علیه السلام د قیامت د علامون علامه ده نو چې نزول د عیسی علیه السلام نه راځي نو څنګه د قیامت علامه ده دویمه دا د قرآن کریم کې راځي وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قبل یوم القیامت وان من اهل الكتاب بشک بعض د اهل کتابونه داسې اهل کتاب به پیدا نشي وان من اهل الكتاب او نه د اهل کتابونه الا ليؤمنن به قبل موته دوی ټول به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي پس مخکې د مرګ د عیسی علیه السلام نه او دا خو ښکاره وه چې د عیسی علیه السلام په زمانه کې خو اهل کتاب ایمان نه راوړی نو د دې آیت مستاق کله دی پس ته نزول د عیسی علیه السلام نه دی الله فرمایي چې څومره اهل کتاب دی وان من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه هیڅوک الا ليؤمنن به قبل موته دا به ټول به ایمان راوړي نو ټول به ایمان کله راوړي چې عیسی علیه السلام نازل شي مخکې خو نه دی راوړی او داسې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې ویلي د حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت کې رسول الله مبارک فرمایي چې قیامت به نه قایمیږي تر څو پورې چې تاسو لس علامې مو د قیامت نه مخکې نه لیدلي او بیا رسول الله مبارک د لوګي خبر وکړ دخان به راځي او دجال به راځي دابه به راځي لمر به د مغرب د طرف نه راخیږي عیسی علیه السلام به راکوزېږي یاجوج او ماجوج به راځي 3 خسفونه به کېږي یو په مشرق کې یو په مغرب کې یو په جزیرة العرب کې او 10 نمبر د یمن نه به اور راخیږي او خلک به محشر طرف ته چې دی دا راکش کوي نو داسې بشمار احادیث پکې دي د ابو هريره صاحب روایت پکې دي نورم ډیر دي اوس کاغه وایو نو خبر وګدیږي بهرحال حد تواتر ته دا خبر رسیدلې ده چې د عیسی علیه السلام نزول به کیږي قرآن کریم نه ثابت ده د صحیح احادیثونه ثابت ده اوس دلته یو سوال دی سوال دا دی چې عیسی علیه السلام خو به راکوزېږي نو کم وخت کې به راکوزېږي جناب سیرت صاحب مورخین وایي چې مسلمانان به په قسطنطنیه ښار باندې حمله وکړي وخت د نزول دا دی قسطنطنیه ښار باندې به حمله وکړي دې وخت کې به مشري د امام مهدي وي دا مشري د امام مهدي وخت دی قسطنطنیه ښار باندې چې حمله وکړي دا به فتح کړي او ټول نصارا به ترې وباسي او دا به په وسله فتح نه کړي دا به په تکبیر او په تحلیل باندې د مسلمان په الله اکبر کې خو ډېر زور دی که نه چې وی چې ناره تکبیر الله اکبر بیا کافر نشي ټینګولی بیا چې ورته فدایان راغله نو دا قسطنطنیه ښار چې فتح کړي که نه پوهېږې نو دغه وخت کې به دجال راوځي او دجال به د مدینې منورې شاړو ته راشي
چې شاړو ته راشي نو د مدینه منوره به رسول الله مبارک فرمایي یو 2 چټکي وکړي اوبه خوځېږي. دې کې چې کوم منافقان سړي دي او منافقات ښځې دي به دا به ټولې اوسي، د دجال سره به ملګري شي، دا به مدینه منوره کې نه پاتې کېږي. دجال سره چې ملګري شي دا منافقان سړي او منافقات ښځې او د دجال خپل ملګري به روان شي په طرف د شام دمشق باندې، او په لاره کې غرونه راځي، دا مسلمانان به د غرونو سرونو ته وخیږي، دا دجال به د غرونو سرونو ته وخیږي او دا ټول مسلمانان به محاصره کړي. یو ډېر سخت وخت به راشي چې چېرته مسلمان د دجالي لښکر به محاصره کړي، به چې محاصره کړي نو به دلته مسلمانان خپلو منځونو کې اعلان وکړي چې دا څه کوئ، دجال خو یقینا کافر دی او دا یو فتنه ده او ایمان در نه بوزي، نو اسې موږ تاسو ته مرګ راځي، راځئ چې بیعت علی الموت وکړو. بس دا به ټول بیعت علی الموت وکړي او دا ټول مسلمانان به یکدم دمشق ښار کې راجمع شي، به چې راجمع شي او د دجال سره د مقابلې دپاره دلته به د جمع وخت تیاري، د جمع وخت به تیاري او مهدي علیه السلام به مصلي ته مخکې کېږي. د دمشق په دې ښار کې مشرق طرف ته یو مناره ده، دا صاحب د نهایت العالم وی وی زه دې منارې ته تلم، اوس هم فعال او دا فعاله ده. دې منارې ته چې دی هغه زه تللی یم، دا مناره چې ده دی وی په 241 هجرۍ کې دا د عیسایانو په مال باندې جوړ شوی ده، هغوی جوړه کړې او زه دې منارې ته لاړم، دا د دغه نه جومات نه لرې ده، په بازار کې ده. نو خلک وی چې عیسی علیه السلام چې راکوزیږي هغه دا مناره ځان له په بازار کې ولاړه وه، په بازار کې بس دلته به عیسی علیه السلام چې دی 2 ملایکو باندې لاسونه ایښي د هغې په وزرو باندې او 2 قسمه کالي به یې اغوستي، یو د ګلې ورس غوندې رنګ به او یو د زعفرانو غوندې، او د عیسی علیه السلام میانه قد به سپین رنګ به پراخه سینه به رسول الله مبارک صفات بیان کړي، ویښته به ګلګوتې نه اوار به او ویښته به لامده یعنی اوبه به ترې تویږي خو لامده به نه داسې حالت به او رسول الله مبارک وی شکل به د عروه ابن مسعود اصحابي په شکل باندې او دا د 2 ملایکو په وزرو به لاسونه ایښي د دمشق په مناره باندې به راکوش شي. چې مناره باندې کله راکوش شي نه دا مسلمانان چې قسطنطنیه ښار چې دی فتح کړي په تکبیر باندې نو دلته به شیطان غاب وکړي او به وایي چې دجال پیدا شو راښکاره شو، مسلمانان به وډار بس مسلمانان به قسطنطنیه ښار پرېږدي او منډه به کې په مخ د دمشق، نو دوی به دمشق ته لاړ شي او دجال به ټول مسلمانان محاصره کړي. دغه وخت کې به عیسی علیه السلام په دې مناره باندې راکوز شي، نو مهدي علیه السلام به ورته ست وکړي، مهدي علیه السلام به ورته ووایي چې راځه جمع ته مخکې شه، ورته ویې نه ته د رسول الله مبارک امتي او اولادې، تاسو د امامت باندې ډیر ښه او بهتر یی، دا فضیلت الله تعالی درکړی. نو عیسی علیه السلام به د مهدي علیه السلام مقتدي شي، جمع به وشي، بیا به عیسی علیه السلام وایي تاسو ته څه مشکل دی، وایي دجال نه تنګ یو. نو عیسی علیه السلام ورته وایي داسې کار دی چې د دجال په باره کې به زه تاسو ته 3 خبرو کې تاسو ته اختیار دی. یو دا دی چې یا خو به دجال الله تعالی په آسماني عذاب هلاکه کړي، که دا مو خوښه دعا به وکړه الله به هلاکه کړي. 2 نمبر که مو خوښه دجال باندې به ځمکه الله تعالی وسیري کړي او ځمکه کې به یې نه نشي، که دا مو خوښه دا به دعا وکړه، که دا مو خوښه نه وي نو 3 کې جنګ کوئ ورسره، ستاسو په لاس به الله مرداروي. هغوی به ورته وایي موږ دا 3 خوښ دی، جنګ کوو، بس موږ جنګ کوو. ویله راځئ به دلته به عیسی علیه السلام ورسره یو مهدي علیه السلام او دلته به جنګ شروع شي. بس دجال چې عیسی علیه السلام وویني که نه داسې به منډه کې لکه د اوسۍ غوندې او لط دروازې لط ښار کې به یې راګیر کړي او بس هلته به یې مردار کړي، بس دجالیتوب به ختم، بس په دې ځمکه کې به بس عدل راشي او ټول مسلمانان به چې دی یو قلب او یو جسد او کافر به مکمل ختم شي، مکمل
او مال به سم ډیر شي او زبردست امن او خوشحالي به الله تعالی چې د په دې ځمکه کې پیدا کی اسلامی حکومت به قایم شي. جناب سیرت صاحب یهود او نصارا او د دې دعویداران به ټول ختم شي، د هغوی دعوې به الله تعالی باطل کړي، دجال به قتل شي، عدل به قایم شي، د خوشحالۍ او د امن دا پروګرام به عام شي، د قریشو واکمني به ختم شي، اب هم ختم شي، بغض او حسد به ختم شي، جنگ او قتل به ختم شي. او رسول الله مبارک د عیسی علیه السلام سره چې جنگ کوي او ملګری د هغې صفت یې کړی، رسول الله مبارک فرمایي 2 ډلې زما د امت نه داسې دي چې الله تعالی د اور نه ساتلی دي. یو هغه جماعت چې د هند سره جنگ کوي، غزوه هند کوي، او دویم هغه جماعت چې عیسی علیه السلام سره دجال مرداري. نو دا ځمکه به ټول د دغه نه ډکه شي، عدل نه. 40 کاله به دا حکومت کوي. عیسی علیه السلام 40 کاله کې به جناب سیرت صاحب د کفر کلمې ویلو والا به نه هیڅوک نه. بیا به د عیسی علیه السلام د وفات نه پس بیا به خلک ورانې شروع کړي او امرونه یې بدل شي، بیا په یو کافر کېږي به تر دې پورې چې په ځمکه کې یو کس پیدا نشي چې الله ووایي. د مسلم شریف روایت دی. بیا به دا خلک دومره بیکار شي، نو بیا به الله تعالی قیامت څه کړي؟ دا به قایم کړي. اوس خبره داسې ده چې څه حکمت دی په تخصیص د عیسی علیه السلام کې. عیسی علیه السلام الله نازلی د دې مسلو دپاره، بل پیغمبر ولې نه نازلی؟ نو علما وایي د 5 وجو نه. یو وجه دا ده چې د یهودو تکذیب الله کوي په قتل د عیسی علیه السلام کې. دوی خو وایي چې موږ عیسی علیه السلام وژلی دی. دویم نمبر د عیسی علیه السلام دعا الله قبوله کړې ده، خدای ما د رسول الله مبارک امتی وګرځي. دریم نمبر دا دې دپاره چې عیسی علیه السلام په ځمکه کې دفن شي، د ځمکې نه پیدا دی چې ځمکه کې دفن شي. 4م نمبر د نصاراو تکذیب وشي چې دا ابن الله دی. او 5م نمبر د عیسی علیه السلام او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په منځ کې خصوصي ربط دی. عیسی علیه السلام په تقریر کې خلکو ته ویلي چې زمان زیر قبول کوي و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. سبل الهدى و رشاد سیرت کتاب دی، په هغې کې لیکلي رسول الله مبارک د عیسی علیه السلام یو ورځ تقریر وکړ. داسې تقریر وکړو ناشنا. یو سړی ورته پورته شو، وی هغه مور څومره مبارکه ده چې ستا غوندې بچی راوړی دی، هغه مور څومره مبارکه ده. هغه ورته وی زما مور دومره مبارکه نه ده، هغه مور ډیره مبارکه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې بچی لري، خاتم النبیین. نو د عیسی علیه السلام او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو زبردست ربط دی. او موږ ته رسول الله مبارک دا حکم کړی حدیثو کې دی چې که ستاسو په وخت کې عیسی علیه السلام راغی نو زما به ورته سلام کوئ. او عیسی علیه السلام رسول الله مبارک هم فقیرو او عیسی علیه السلام هم ډیر فقیرو. د دې وجه نه علما وایي د دنیا مشران 4 قسمه دي، 4 دي. یو د بادشاهانو مشر هغه سلیمان علیه السلام، دویم د مریضانو مشر هغه ایوب علیه السلام، دریم د مجاهدینو مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او 4م د فقیرانو مشر عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام فقیر او رسول الله مبارک سوی الفقر فخری، فقر زما فخر دی. او عیسی علیه السلام جناب سیرت صاحب ګوره دومره کمالاتو سره دومره فقیر او دومره مسکین، یو جام ورسره و، په هغې به اودس هم کو، په هغې به یې اوبه هم چیکلې، او سر ته بالښ نه کېښودو، تیږې ته به ډډه واله او ډیوې نه بلوله، د سپوږمۍ رڼا ته به ناست د شپې. یو ورځ روانو په لاره باندې، نو یو سړي په لاسه باندې اوبه چیکلې، وی زه پوه شوم لکه ما ته وی که نه چې جام ته ضرورت نشته، نو جام یې بس وغورځو، جام یې وغورځو لرې کړو. نو یو سړی ولیده نو چې د لاس ته تکیه کړی، زه پوه شوم چې تیږې ته هم ضرورت نشته. داسې فقیرۍ کې یو ځل د یو بوډۍ ښځې خیمې ته ورغی، ګرمۍ ډېر ذات تنګ کړی و، د یو بوډۍ ښځې خیمې ته چې ورغی هغې وشاړو، وی دا څوک راغلی؟ نو دی په خندا شو، ویلې خدای زه پوه شوم چې تا د عیسی دپاره دنیا کې نعمت نه دی پیدا کړی. عیسی علیه السلام دنیا زما دپاره دنیا نه ده. نو عیسی علیه السلام به دقسې فقیرۍ او مسکینۍ کې ژوند دې تېر کړی دی، او بیا چې راشي دقه کمالات به پکې، خو بیا به سمه بادشاهي وي،
ټول دنیا کې به صرف اسلام وي او لا اله الا الله محمد رسول الله به. یو خبر رانه پاتې شو، هغه دا ده چې عیسی علیه السلام چې پورته شه اسمان ته، نو مریم علیه السلام څومره وخت ژوندی وه؟ نو 6 کاله. 6 کاله مریم علیه السلام ژوندی وه. نو جناب سیرت صاحب دا هغه مختصره خبره وه د عیسی علیه السلام د پیدایش او د رفع او د نزول په باره کې. ډېره مننه شیخ صاحب. پوهېدم چې په دونه وخت کې دا کومې خبرې چې تاسو وکړې ډېرې مې رالنډې کړې. واقعا که داسې 3 خپرونې دغه مواد چې تاسو خبرې وکړې تاسو مې رالنډه همغه سرټکي د لیدونکو دپاره وویلې تر څو ترې خبره هم شي او نور هم غوښتل چې همدومره خپرونه پرې وکړو. بیا هم شیخ صاحب ډېره مننه. کور مو ودان، الله دې ستاسو په علم او عمر کې برکت واچوي. ډېره مننه. قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ او الله دې وکړي چې دغه معلومات مو څه ناڅه په ذهن کې ناست وي. کوشش وکړئ چې که یو ځل نه 2 ځلې واورئ، که 2 ځل نه 3 ځلې واورئ، ځکه هم معلوماتو هم زموږ شریعت دی او هم په دې کې خاص خوندونه پراته وو. الله دې موږ او تاسو ته دغه خوندونه چې په دې کې څه پراته دي په هغې باندې عمل وکړو او په هغې خوندونو نه خوند واخلو. تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.